السلام علیکم. ما په سر جانان ده ماشاءالله ماشاءالله. که زه یې پرېږدم د ډیران خزل بشي نه نور زم ماکسه چومه 615 ګرځینی ولې بیمار یې؟ ماشاءالله ډېر ښکلی لګي در سره دا کلر نظر شپږ سوه لس جینۍ جی ستا نه قربان شم شپږ سوه لس جینۍ جی ستا نه لوګی شم شپږ سوه لس جینۍ جی تا سره بدنام شم توبه آلریډي بدنام شوي یم موږ ولې کور والا را باندې برکا اچوي اوس څه خبره ده دوستانو ګوره ته په احتیاط ګرځه دلته ماته مشکل مه جوړوه صحیح ده زه ولې نو څه شی به دې کړي هلکان مې وادې اورېده ټیکې کې ټي کټ دوستانو زه غواړم چې 5 منټه د هر سړي سره بدله کوم ساعت تېر کړم مینه محبت وکړم ما ته ناشنا ناشنا خبرې را یادې شي د نوي نوي سړي سره سړی ولوبېږي وګرځېږي قربان مشم شپږ سوه لس جینۍ خو داسې ده لکه د جینکو کونډه It's okay, love you دوستانو respect enjoy دا څوک دي دونه ډېر ریکویسټ راته را روان دي څوک دي پته نشته څه عجیبه عجیبه خلک دي زه یې نه پېژنم زما خیال زما اوپن دی ریکویسټ مې اوپن نه دی راځه love you څه وشو نه شپږ سوه لس جینۍ جی زه په ځمکه کښېنم خبر ته مه ته مړه دلته سړي کونه خوله کېږي ګوره سمه جینۍ د ځان نه جوړه کړه ورځ په ورځ وادې اورېده جیم ته ځې مخکې تلم بیا مې پرېښود اوس آفس ته ځم که نه بیا دې افس کې ځان واچو بل آفس ته ځم خو دا دومره لرې نه دا دلته نږدې دی بیا صحیح ده په سهار کې 11 منټ کې ځم که نه دې الټه طرف نه ځم واپسې کې 6 منټه کې را رسم کور ته او ته خو ډېر نږدې بیا ښه لو یو برو قربان دي شم والله بیګ لو بیګ ریسپیکټ شپږ سوه لس جینۍ جی زما منې وادې اورېده د دې جنجالونو نه به دې ځان خلاص کړی د دې ټیک ټاکونو نه به دې ځان خلاص کړی د دې خوشې ګرځېدو نه به دې ځان خلاص کړی د دې جاب دې تلو نه به دې ځان خوش خلاص کړی نیغ او سم او جګ میړه به دې کړی ځان به دې په یو غپ باندې اړولی صحیح ده واده کوم دا څنګه د کال په هغه سره مې واده کوم بیا څوک پیدا نه شي په دې سره مې واده کوم بیا څوک پیدا نه شي زه یې دله پیدا کړم خدای ته یې ماله باندې بېګاله خوب کې ولیدلی صحیح ده پیدا کړه چې بوډایي که ځواني چې دماغ نه صحیح وي او زړه نه ښیي بس که بوډایي که ځواني I don't care I don't mind sorry I don't care I don't mind دوستانو تاسو خو ډېر روانې وئ وړوکې داسې یو سړی داسې یو کار وکړي که نه چې د ځان مطابق خاوند وکړي سبا نه بیا ځان ته مشکل جوړ کړي نه هغه ته که نه دا هم ده دلته ملک جنۍ ته به څه به زړه کې ګوړې ماتې چې خاوند وکړي قسم نه ولې ګناه د خوشحالۍ زیری خو به وي انتم ته به دا خو نه وې چې ما لیدو که راکړه خدای دې نه کړي چې دوبۍ له در سره نشم تا سره ملاوېږم زه همتم سره یې وکړه دوبۍ کې دی هم تم سره نه هم تم زما روړ دی پرون مې یو روړ جوړ کړی دی هغه یو بل کس دی هغه هم ګفتر دی غریب اوس به راته Thank you guys.
زمونږ یو ورور دی وادي د تلې تلې په مرمر مې آزه مرمر براډ کې به ما کتو اکثر خلیل ویلی کې دوستانو خلیل کوم ستا ورور دی که نه خلیل ها زما وروريان دي ته سړی بچیا شه که نه ترکیه خلیل ښه ترکیه خلیل محبت افغانستان کې دی خو افغانستان ته تللی او محبت هم افغانستان ته تللی دغه مې وکتلو رپورټر هم افغانستان ته تللی ډېره لکان افغانستان ته تلي والله قسم دی یو زه مړی یا الله په دلبار کې به دې څه کمی شي په 14 تاریخ نه په 19 تاریخ په ولي بلا پسې داسې یو آی ډي کارډ او پاس SHENBY تا ته نن سبا داسې خلک څه وایي یار ته ولې داسې کې ولې ته څه لیونی خو نه یي سندل دې غواړي لرې کوي دوستانو سندل ته ما ریکویسټ واچولو او هغه سره یوه جینۍ ناسته وه زه خو په چا پټاکې نه کوم چا باندې وادرېدې لانجې نه کوم لو یو برو والله قربان دي شم هلک دی که جینۍ ده زه ورته لو یو برو وایم دا خو هلک دی قربان دي شم اشرف اسماعیل ته څنګه کور کې کنه چرته تلې ما بل ورځ د ویډیو کتله چرته په بل ملک کې ما ها د خیر ته لیکي ها ماشاءالله بس دا ټایم انجوای کا بیا ورسته نوکری کې یا بغه کې بيزي زه یو د پلار شم دوبۍ ته چې به تر عالم ان شاء الله تعالی زه بیا مصروف کېږم بیا ځان له کار ما جوړو ما نه پاسپورت او ریکارډ نه وانه کړه سړی دوی چکنه دا جنې الګ د جنې نه ده سنم دې تی به وي او زه ته ما SHENBY شلبي دا خدا دې یو درته را لګل دا خو انګريز ده څوک دویم نمبر باندې چې دا یو دا نه دا شل وانه دراولې شلبي دلبر رحمت اوکې دې درې ټاپ کې دا ترکیه خدای دې وکړي چې ویسټ انډیزي خو مې را لېږه څه بلا شی ته کلیواله مکه وکنه غصه به شم یاره مکه وکنه کمه دی دوستانو او ماته زبر ما بل چاته ریکویسټ کوله ا گیم کې دی دوستانو کلیواله مراله کنه خیر دی کله کله د انسان ظلم بیا خپه کېږي والله حالات مې ډېر نن سبا خرابېږي